اوس زه خواست کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیئرمین ګران مشر محترم محمود خان اڅکزي ته چې هغه راسي د جرګې چې کومه اعلامیه ده هغه ستاسو مخ ته وړاندې کړي او له تاسو څخه منظوري واخلي. محترم مشر. مهرباني کښېنه، ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د خیبر پښتونخوا په تاریخي ښار کې د روانې جرګې چې 11 مارچ وسوه او اوس د هغې آخري پریکړې چې دا جرګه څه شی غواړي تاسو ته وړاندې کوو. د تاسو مزدوري غواړو. تر هغه مخکې عزیزانو موږ د بنو د خلکو د هغې درنې میلمستیا آب او عزت او درنښت چې موږ میلمنو ته یې راکړئ او په سلګونو زرګونو خلک یې په ډېر د ډېرو تکړه پښتنو افغانانو میلمهپالو په توګه په خپلو کورونو کې وساتل. موږ ته عزت راکړي، خدای پاک دې دوی ته عزت ورکړي، خدای پاک دې بنو ته عزت ورکړي. بنو یو ور بیا شاید د دوی نیت ښیي یا د مړو خاوندان هر څه چې دا تاریخي برخه هم الله پاک د بنو په نصیب کا چې د پښتانه قام ډېره لویه جرګه چې په هغه کې د دې قام ټول سیاسي ګوندونه، تحریکونه، علما، دانشوران، پوهان پکې شامل وو. دا جرګه دلته وسوه. دې باندې بنو ته مبارکي ورکوو. بنو مبارک نیسه د بنووالو. بنو سی زنده‌باد، بنو زنده‌باد. عزیزانو موږ ولې دې ته مجبور کړل سو چې موږ اخر مجبور سو چې ګرد پښتانه ته خواست وکړو، راویې غواړو او ورته ووایو چې عزیزانو راسئ د خپلو ستونزو، لوږو او سپږو مشکلاتو او وسایلو باندې وغږیږو او یو لار واخلو. پاکستان یو رضاکارانه فیډریشن دی. دلته څوک د چا بادار نه دی، دلته څوک د چا فاتح نه دی، نه څوک د چا مفتو دی. پاکستان د پښتانه، بلوچ، سندي، سرایکي او پنجابي پر تاریخي وطنونو باندې جوړ دی. بنګال د موږ سره ملګری و، بنګال ولاړ. دلته عالمانو خلکو ډېر په تفصیل پر دې وینا وکړه. په ژوند کې درغلي د چګي په کور کې نه چلیږي چې څه وخت په هندوستان کې د ازادۍ وخت را نږدې شو او داسې یو امکان شو چې ازادي راځي خو هندوستان به متحد وي. هغه وخت محمد علي جناح صاحب د پاکستان مسلم لیگ جوړونکی د دې ملک بانی هغه د وطن د مسلمانانو یا د هغه ګټه په دې کې ولیدله
درې ګروپه جوړ سو، یو دوه درې ګروپه یې جوړ کړل، مسلمانان په خپل جلا ګروپونو کې. په دې کې چونکې د هندوانو اکثریتو د آبادۍ په معنا، نو د پر 23 مارچ، نن 14 دی، پر 23 مارچ 1940 کې یو قرارداد پاس کړي. د هغې ذکر محترم افراسیاب خان خټک هم وکړي، بشیر خان مټه هم وکړي. هغه وخت د دوی په ګټه دا وه، د مسلمانانو په ګټه هم دا وه، دوی دا وویل چې دا درې ګروپونه به آزاد خودمختار ریاستونه وي. انګریزي کې دوه درې واره بشیر خان تکرار کړ، ساورن، بالکل لکه آزاد ملک، ساورن خودمختار ریاستونه به وي. او که چیرې داسې یو وخت رالی چې د دوی سره د آبادۍ پر بنیاد زور کېدی، نو دا ریاستونه دا حق لري چې د هندوستان جلا سي، خپل ملکونه جوړ کړي. دا د 23 دسمبر نن هر اوس 9 ورځې بعد په پاکستان کې پر دې باندې چنکونه راوځي، جهازونه راوځي، سلوټونه کېږي، دغه کېږي، یوم جمهوریه یې بولي. بیا چې پاکستان جوړ سو، بیا آئین یې نه پرېښو. آبادي د بنګالیانو تر موږ ټولو ډېره وه، پنجابی، پښتون، بلوچ، سندی، سرایکی چې سره ګډ کېدی پر موږ ډېرو بنګالیان. نو د دوی ګټه په دې کې وه چې یاره د بنګالي د آبادۍ مخه څنګه نسو. دا څه بلا دی دا؟ مهرباني. د آبادۍ مخه به څنګه نسو؟ نه کاله یې آئین نه جوړاوه، بنګالی یې تر لاس ونیو، تر خوږمن او ګوته یې ونیو چې وروره یو شی را سره ونه منې، زه آئین نه جوړوم. بیا یې هغه په دې رضا که د پیریټي پر بنیاد، په انګریزي کې پیریټي برابري ته وایي، د برابرۍ پر بنیاد به دا ملک چلوو. د بلوچ، د پښتانه، د سندي، د پنجابي، د سرایکي آبادي یو ځای کړه، دلته یو صوبه جوړه کړله، ول دا مغربي پاکستان شو. دوی خورانه یوه صوبه که مشرقي پاکستان. بیا هم د دوی آبادي پر موږ ډېره وه، خو د آبادۍ پر بنیاد یې شیان جن را وګرځول، د یو آئین په دغه یې رضا کړي چې پاکستان مات سو. نو د 1940 لار وړي چې آزاد ساورن موږ نه غواړو چې آزاد دغه جوړ کړو. نه د موږ سره د بنګال وخت چې و د برابرۍ پر بنیاد دوی کښېنستل. په دې دوران کې عزیزانو، پښتونخوا وطن، د پښتونخوا وطن سیاسي مبارزینو، زه هندوستان دغه پرېږدم د انګریز د خوا جنګونه، د پښتونخوا وطن د پاکستان په چوکاټ کې په روغه جوړه، په عدم تشدد، په مرد آباد زنده‌باد باندې کوم مطالبې موږ کوو، دا زموږ خلکو غوښتې. پر دا باندې چې موږ یې راواخلو زموږ قام ته د باچا خان تحریک، زموږ لږ دغه د دې وطن خلک دې ته 14 کاله جیل، پلاني ته 10 کاله جیل، دا یې په سلګونو کالو جیل تش په دې ورکړي چې ته ولې وایې ته ولې وایې زه د آئین بالادستي غواړم، ته ولې وایې چې زه پلانا غواړم. په سلګونو کالو جیل زموږ غریب ملګرو ته د دې علاقې په سلګونو خلک ډېر لوی خوران مړه شو، تش پر دې بنیاد چې زه انسان یم، ما ته د انسان دغه راکړه، حیثیت راکړه، زه برابر شاعري یم. بیا چې به کله موږ جلسې جلوسونه کول چې سم یې حساب کې، که موږ دا را حساب کوم بده خبره نه ده، په جلسې جلوسونو کې د دفعه 144 د قانون یوه دایره ده، ماده ده چې 5 کسه به یو ځای نه سره کښېني. د دې پر دغه باندې وې چې په حساب سره کې د بابړي د شهیدانو یې واخه، بیا زه تر 9 اکتوبر در کوټې تر شهیدانو پورې په سلګونو خلک یې موږ مړه کړو. دفعه 144 چې 4 کسه به یو ځای نه کښېني. د پاکستان په آئین کې دي
چې که چا په آیین ګوتې ووهلې هغه د مرګ سزاوار دی. د دوی څه چا د آیین پر ماتولو پوښتنه نه کوله. زموږ بچیان یې د 144 پر خلاف ورزي باندې حلال کړي دي، سندیان، بلوچستان، پښتانه، سرایکیان. نو دې په دې معنا که څوک نظریه پاکستان بیانوي، نظریه پاکستان د پښتانه، د بلوچ، د سندي پوروړی دی. د دې په نامه یې موږ په سلګونو وژلي یو. د دې په نامه یې زموږ بچیانو ته، زموږ پلرونو ته په زرګونو کالو جیل ورکړی دی. بیا هم موږ په دې وطن کې سیالان نه بولي. نو موږ مجبور سو چې پر کام غږ وکړو. نن هم موږ دا وایو، دا جرګې اعلامیه هم دا ده. د پاکستان نظریه خصوصا د پښتانه پوروړې ده. بیا وایم ما ازادي راوړې ده. د ازادي په معنا کتی پوهې داس نه دغه خړګي پښتنو که په غرونو کې دغه مالکان د سره واخه بیا د فکرې پته ګروي کپوري بیا په ډیر وتلونو کې بیا په زموږ په غرونو کې چار سړی د انګريز سره پر کاڼي بدی کړي ده، ځان په وینډ لړلې دی، انګريز یې لړلې دی چې د پښتانه قرباني نه وای هیڅ پاکستان نس جوړولای. دا پاکستان دغه شملورو په زور او د دوی د سیاسي مبارزینو په زور جوړ شوی دی. شوکت حیات د مسلم لیگ دغه دی، ډیر مشر سره دی، مسلم لیگ جوړ کړی، هغه کتاب لیکلی، هغه په خپل وایي چې زه په انګریزي فوج کې کپټن وم او زه د فقیر په خلاف وزیرستان ته لېږلی وم. ته د انګریز دپاره دی مني، زه نه وایم، شوکت حیات وایي ته د انګریز په فوج کې کپټن وې. وزیر مسعود داور دی په دې وژلو چې د انګریز دښمني کوله او نن ته د پاکستان ماما یې. زه به ستا ته سلام کوم، ستا به پر لاس مچوم، دا رماندې یو لکه یې د پلار پرس، یو لکه یې د نیکه پرس. د انګریز سپایي وې زه دې وژلوم، د انګریز سپایي وې زه دې حلالولم. نن پاکستان، موږ پاکستان ماتول نه غواړو. لیکن دا جرګه د خو نسته. زه وایم دا جرګه، دا پښتونخوا ملي پارټۍ، دا سیاسي کارکنان موږ واضح دا اعلان کوو چې موږ په پاکستان کې د غلامانو په توګه یو منټ هم نه وځو، یو منټ هم. موږ به آزاد خلک یو. زموږ به دا حق چې موږ مجلس وکړو، زموږ به دا حق سره راټول سو، زموږ به دا حق چې موږ نن هم پاکستان دا دی، موږ دا دغه سته، دا جرګې دا ویل دي. موږ په عدم تشدد، په مرداباد زنده‌باد د خپل وطن سیاسي معاشي حقوق غواړو، خامخا یې غواړو. دا وخت پاکستان کې آیین نشته، خلک سره نه خلاصي، یو پارټي سره نه خلاصي. دا وخت په پاکستان کې آیین نشته، کاغذ شته، آیین نشته. دا وخت پر ملک باندې د فوجي حکمرانی ده، میجر د ضلع مالک دی، کرنل د ډیویژن مالک دی، برګیډیر د پلاني مالک دی. دا په خپل غداري ده، دا په خپل د آیین سره بدمعشي ده. د دې خلکو سزا هر جج، هر افسر، هر اداره چې د دې آیین لاندې چې دغه نیولې د فوجو نیولې دی کار کوي، دا غیر آییني دی. پښتونخوا ملي پارټي وایي چې راسئ پاکستان آیین بحال کوي. دا پاکستان بچاوېدلی سي، دا پاکستان چلېدلی سي. موږ مه مجبوره کوئ چې موږ د پارلمانونو سره رامنډه کړو، پر خپلو جرګو غږ وکړو. دا جرګه کښېنستلې ده، ملګرو پر دې باندې محنت کړی دی. نو ښه دی، هر سړی دغه دی، دا ټکي موږ پر واړول راواړول. افراسیاب خټک هم سپین ږیری دی، زه هم سپین ږیری یم، مختار هم سپین ږیری دی، رفیع الله لګیا و ټیپ یې کاوه، ریم زیارتوال. خو ښه دی دغه ډېر سوي دي زموږ، دا ښه خبره ده، پوهانو ملګري سته، ځوانانو ویل دا یا په دې کې نورې ګوتې وهو، ښه ګوتې کې ویلي دي زنده‌باد. دا دی اوس وروره چې څنګه دوی جوړ کړی دی، دا د دې جرګې اعلامیه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پښتون قومي جرګه چې د مارچ پر 11 12 14 نن 14 دی په بنو کښې ترسره شوه. د تېرو 102 جرګو یو باچا خان مرکز کې شوې وه،
یوه افسر خاموش راغوښتې وه د اعلامیو توثیق کوي چې دوی چې اعلامیې کړي دي موږ د هغې حمایت کوو او د نوي حالاتو په رڼا کې نور وړاندیزونه خپل ولس ملت ریاست او نړیوال ته وړاندې کوي یو موږ څه وړاندې کوو دا نماینده پښتون قومي جرګه دا نماینده پښتون قومي جرګه د یو مستقله اداره جوړه شي دا به د پښتانه یو پارلیمنت یو قسم دا به د پښتانه د آخري خبرو اورېدلو د خبرو کولو پارلیمنت دا د مستقله اداره جوړه شي دا نماینده پښتون قومي جرګه وړاندیز کوي چې د دې جرګې پریکړو او اهدافو د عملي کولو دپاره دي د همکارۍ او رابطه کارۍ یوه کمیټۍ جوړه شي چې د خپلو قومي ولسي ستونزو د هوارولو دپاره هلې ځلې وکړي او د دې نماینده کمیټۍ تر نظارت لاندې دي لاندې وړې کمیټیانې ځلي کمیټیانې جوړې شي په دغه هکله دي په پښتونخوا وطن کې لکه دلته چې ملګرو وویل د قبایلو رجوړو دپاره کمیټې جوړه کړل شي دا ته منظور دی ګډ جان ته مهرباني مبارک نشه دویم په پاکستان چې دا مهال آئین په عملي توګه معطل دی تړلی دی دا جرګه دا غوښتنه کوي چې په پاکستان کې دی حقیقي وفاقي پارلماني نظام بحال کړل شي او د آئین بالادستي او پارلمان خودمختاري دی یقیني کړل شي او په سیاست کې دی د جاسوسي ادارو او پوجانو لاسوهنه بند شي راته کسر مهرباني د پاکستان داخلي خارجي پالیسیانو جوړښت او نفاذ دی صرف او صرف په صحیح طریقه چونول شوی پارلیمنت دی پارلیمنت به دا فیصله پارلیمنت باندې هغه کې په پنجابي پښتون به بلوچ به سندھي به سرایکي به هغه به دا فیصله کوي چې زموږ خارجه پالیسي بچي زموږ داخله پالیسي بچي د پاکستان د تاکر سچنه په پارلیمنت او فوج به درغې لاندې ته قبول ده څلورم د افغانستان په اړه کې دا نماینده قومي جرګه غوښتنه کوي چې د افغانستان د لوی جرګې او د عام انتخاباتو له لارې د ټولو ولسونو نماینده منتخب حکومت جوړ شي هلته او په راتلونکي کې دي د طاقت په زور یا د توپک په زور پر حکومت نیولو سم کلک بندیز وي دا د غیر قانوني وبلل شي او افغان ملت سره دا کار غداري وګڼل شي هیڅوک به دا کار بیا نه کوي لکه داود چې وکړي لکه چا چې وکړي لکه چا چې وکړي که موږ دا وطن بایلو دا د ختم کړل شي او د عصر حاضر د نوي دغه مطابق جهاني معیاراتو چې جهان داسې یو نظام مې جوړ کړی شي جهان پر موږ ګوتې نیسي وایي دا طالبان دي دا په دغه نه پوهېږي حکومت یې داسې دی یو ښځې ته حق نه ورکوي او بنیادي انساني حقوق نشته نو د وخت غوښتنه هم دا ده طالب ما به دا کوي چې هلته به داسې یو نظام جوړوي د حکومت اخیستلو او نه اخیستلو چې هغه د جهان د دغه سره برابر وي او جهان یې ومني دا ته قبول صاحب ډېره مننه دا جرګه د افغانستان په اوسني انساني ناورین باندې خواشیني څرګندوي او د ملګرو ملتونو او ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې هغوی دې د انساني ناورین ښکار افغان ولس سره هر ممکن کومک وکړي او د افغان کډوالو او بې کوره خلکو سره دې قانوني او انساني چلن وکړل شي تاسو ته قبول صاحب ما خدا ورته ویلي شروع ګرد جهان باندې اعلان وکړي چې ته زموږ پوروړي یاست موږ پور به راکوئ موږ مو وژلي یو موږ یې اعلان کړي یو خیر دوی دغه کړې دا زموږ قبوله دي زنده باد دغه شته ده دا جرګه غوښتنه کوي د پښتانه وحدت په معنا کې دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالي اټک په پنجاب کې دا وخت د هغو په ګډون خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا پر دې مشتمله د پښتانه یو قومي صوبه جوړه شي او تر هغه پورې چې د پښتونخوا د متحده صوبه جوړیږي یا موږ د اټک میاوالي د مځکې په دې وطن راګډوو او خپله صوبه یې کوو تر هغو دي د بلوچستان په صوبه کې د ژوند په هره شعبه کې پښتانه او بلوچ برابر ومنل شي
دا ته قبول ځه ومه خبر دلته داسې کمیشن غوښتنه ملګرو کوله د کمیشن پیچې هم غوښتنه کوله نورو ملګرو هم کوله چې موږ باید چې د یو کمیشن غوښتنه وکړو چې جهاني طور دا به دغه دی هغه سره دغه شوی دی پروا نه لري اوس خو په تاڼه اخته مهرباني بس نه غواړي اوس نور دغه کوي نو ملګر داسې غوښتنه وه چې جهاني طور د یو کمیشن جوړ شي چې دا زموږ پر وطن باندې کوم ناورین تېر شوی دی دنیا اقوام متحده یې د جوړ کړي زموږ داسې دغه و چې دې سره دا ګډول پکار دي چې زموږ په وطن خو هم ناورین تېر شوی دغه ناورین چې موږ په بل چا ګوري یا اقوام متحده ګوري پکار دا ده چې دا جرګه هم یو کمیشن جوړ کړي یو د شمالي وزیرستان سړی ښه په خبر دی چې پر هغه وطن څه تېر شوي جنوبي وزیرستان سړی ښه په پوه دی چې پر هغه وطن څه تېر شوي دي دلته د یو کمیشن جوړ شي دا ګردې خبرې دې راجمع کړل شي چې زموږ په وطن کې څه شوي دي کم تاوانونه موږ ته شوي دي دا ته منظور ده چې یو جهاني کمیشن یو زموږ خپل کمیشن دې جوړ شي چې دا خبرې سره راټول کړو او دنیا ته یې کښېږدو چې ورور دا حال دی د ما سره مهرباني پر پښتونخوا وطن د تیرو څو لسیزو څخه راتپل شوي جنګ په هکله د حقایقو د لټون او د مفاهمت کمیشن ټروت اینډ ریکنسیلیشن انګریزي کې د جوړ شي او د جرګې په سرپرستۍ کښې د هم یو د لټون کمیشن جوړ شي او په کراچي کښې دی د 12 مئی 2007 چې پر پښتنو کم وژنه وسوه کم تاوانونه وسو د کراچي خلک د هم یو کمیټې جوړه کړي او د دې جرګې کومه کمیټې چې بیا موږ ټاکو هغه دې خبره کړي چې پر 12 مئی زموږ د کم ځاني مالي او دغه تاوانونه شوي دي چې بیا موږ جهان ته یې شو او هغه رښتیا خبرې دا ته قبول ده صاحب اتم زموږ هغه ملګري چې په یو رنګ په بل رنګ کې وژل شوي دي وژل خو د دوی حق دی بس موږ د مرګ دپاره پیدا یو دوی موږ وژني پروا نه لري لکه څوک چې میږیانو مچانو وژني دلته اتم دغه دا دی د ملي شهید عثمان خان کاکړ عارف خان وزیر ارمان لوڼي اسد اڅکزي او د نورو قومي شهیدانو د وژنې تحقیقات دي د جسټس قاضي فیض عیسی په سربراهۍ کې د باور وړ یو کمیشن په ذریعه وسی او ریپورټ کې ولس ته وړاندې کړل شي نم د پښتونخوا وطن پر ټولو قدرتي وسایلو باندې د پښتون ولس قومي حق ملکیت دی ومنل شي په دې حق لدی د پاکستان په آئین کې منل شوی ماده باندې په حقیقي توګه عمل درآمد وکړل شي او د تیلو صفا کولو د خټکو د تیلو دا دوی وړي په دغه کې صفا کوي په پنجاب کې دا دی په دې وطن کې جوړ شي چې خلک یې مزدوري کې پیدا کړي عدالت افسرۍ مبصرۍ کې وکړي په توګه عمل درآمد د تیلو ریفاینري دي په پښتونخوا صوبه کې جوړه کړل شي ته قبول صاحب دا قومي جرګه د ډیورنډ پر کرښه باندې د پښتون ولس قومي حق ملکیت ومنل شي د ډیورنډ پر کرښه یو خواته بل خواته خوست دا خوا د چمن بولدک لون دی خواته هلته د پښتونخوا وطن څه وخښه دا قومي جرګه پر ډیورنډ کرښه باندې ازغن تار په سختي سره ردوي او غوښتنه کوي چې په کرښه ټولې تاریخي تجارتي لارې دي د تجارت او د کرښې پر دواړو غاړو د آبادو خلکو ازادانه تګ راتګ لپاره د څه کاغذي اسنادو او قوایو په بغیر د یقیني کړل شي ورونو اجزاونو دلته خلک شته ناصران خلک شته وزیر خلک دي زموږ د وطن خلک دي اجزاونو ډیورنډ کرښه په 1893 کې پرنګي وکړه کرښه د معلومه ده پر دې کرښو اختلافات شته یوه کرښه د هندوستان او د پاکستان منځ کې ده پر هغې اختلاف دی کنټرول لاین یوه کرښه د چین او هندوستان منځ کې د پر هغې اختلافات دي پر دې کرښه باندې د انګریز وخت کې هم اوس اختلافات دي
د 1893 بیا چې د ازغن تار دوی لګاوه دا تقریبا جوړیږي 80 کاله یا 80 کاله یا 90 کاله پر دا لیکه باندې موږ له سیابند راتلو بیا دامان ته تلو په سلګونو نه په لکونو خلک سلیمان خیر خروټي ترکی دا د وطن نږدې سګزي خلک دا چې په بری کې ګرمي شوه دا به توبې ته ختل بیا چې په توبه کې یخ شو دا به دغه ته تلل ریګ ته تلل پریشا پابندي نه وه توپک به مور سره یو چاړه به هم وه یو توپنچه به هم و پلانی به هم و خو تلاشي به یې وکړه خلک بیا را پرېښو تجارت یې هم کاوه موږ پښتونخوا ملي پارټي د پارټي په توګه هم د پښتانه د دغه په توګه هم موږ پاکستان باندې هم دا غږ کوو پر جهان هم دا غږ کوو چې نن جهان د حیوانانو لارې نه تړي چې فلاني علاقه کې یخسي حیوانان په عذابېږي د ګرمې علاقې لارې به خلاصي چې د حیوان ستا ملک ته راسي په دې 20مه صدۍ کې خلک پر موږ باندې د تګ راتګ لارې تړي دا په دې جرګه کې نشته زه وایم موږ ته دې دا لارې را خلاصې کړي موږ دې ته نه مجبوره کوي چې دا تار ګسه خدای پاک ورک کړي موږ دې ته بیا نه مجبوره کوي چې موږ مجبور یو خدای مکه دا تار کاږو یا میلې جوړو دا لار به خلاصه وي موږ به ځو راځو دا قومي جرګه په پښتونخوا وطن کې پر ځنګلونو غرونو مځکو معدنیاتو پر ذخیرو او سرکاري او غیر سرکاري عمارتونو باندې د عسکري او سرکاري ادارو قبضه دي په فوري توګه ختم کړل شي زموږ پر دغه باندې خلک قبضه نه کوي د معدنیات دي که زموږ دغه دي دا زموږ د ولسونو دي پر دې باندې زموږ د ولس بغیر که شا دغه کولې دا جرګه جوړ شوې ده دغه دپاره ده که دا کارونه دوی کول بیا به عزیزانو همت کوو جنګ نه کوو موږ دا طاقت لرو چې هره لارې ودرو موږ دا طاقت لرو چې یو ځای یو څوک کاڼي سره زر زموږ دا وړي چې ورته ودرېږو د هغې دپاره به تیاري کوو که بیا نه کوو ته خو م تکړه خلک یاست ورور مهرباني کور وده پښتون وطن کښې د خواره کړل سوي ماینونه پښتونخوا وطن کې بیا خاص کر منځنۍ پښتونخوا کې دلته دغه نرم راغلی دی پښتون وطن کې چې کوم ماینونه ماین دا انسان چې که وخېږي والوځي اوس دوی سره ماهرین شته پاکستان پوځ هم ماهرین لري جهني ادارې هم لري دا ماینونه په 2 میاشت کې دوی څه پاکولی شي دا جرګې باید چې غوښتنه کړې وای چې په 6 میاشتې کې دا ماینونه باید ختم کړل شي صفا شي او زموږ تاوانونه چې سوي دي پر هغې بیا کوو د پښتونخوا وطن کې پښتونخوا وطن کې د خواره کړل سوي ماینونه پاک کړل شي پښتو ژبه دي د پښتونخوا وطن قامي دفتري او تعلیمي ژبه وګرځول شي زموږ بچیانو ته دې په سکول کې تعلیم په پښتو ژبه ورکول شي تاسو ته دا منظوره ده او د پښتونخوا وطن ټولې مورنۍ ژبې دا به کوو پښتانه دلته هم هلته هم د مشر ورور حیثیت لري موږ په کار ده زموږ سره اوسېدونکي لږکي چې کوم دي ګوجر دي هندکو والا دي ګلګت دي بلتستان دی کوهستان دی هر څوک چې هره ژبه وایي مورنۍ ژبه قدر لري پر موږ پښتو ګرانه ده پر د خپله ژبه ګرانه ده دا د پښتونخوا وطن د پښتنو ذمواري جوړیږي چې د دوی د ژبو د ترقۍ دپاره به فنډونه ورکوي او دی به د ورو په توګه به د ځانه سره بیایي دوی ته دې هم خپلې په ژبه کې تعلیم ورکولی شي ته دا قبوله ده په 18 ترمین کې دا فیصله وه چې د تعلیم فیصلې به هره صوبه خپله کوي دوی اوس لګیا دي الله یې ټول کړی نه دی د سیند د ماسې یوه سیند ورته بیداره دی سیند دغه نه پرېږدي د سیند د ماسې یوه دوی ورته بیداره دي عمران خان وایي دا اوس څه خبره ده چې هلته به پښتانه دی وایي هلته به بلوڅ دی وایي هلته فلانی دی وایي یو نظام به یا کاکا یو نظام به نه وي دا چا به خپل تعلیمي نظام پښتون به خپل تعلیمي نظام چلی بلوڅ به خپل تعلیمي نظام چلی سندی به خپل تعلیمي نظام چلی دا په 18 ترمیم کې موږ ته حق راکړل سوی دی دا به څوک نه اخلي د دې موږ ملګري یو که نه یو ملګري ورور دا جرګه غوښتنه کوي چې مرکزي حکومتي د تعلیمي نظام اختیارات بیرته صوبو ته حواله کړي او واحد قومي نظام د پلي کېدو لاره دې وتړل شي بل د پښتونخوا وطن دا نماینده جرګه
سپارښتنه کوي چې په تعلیم، اقتصاد، سیاست او کلتوري چارو کې دي ښځو ته د ګډون پرته هیڅ یو کام پرمختګ او سیالي نشي کولی. پښتنې ښځې چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په هر ډګر کې د سړیو سره اوږه په اوږه درېدلې دي، خو له بده مرغه د جهالت، ناخواندګۍ، د غلطو رسمونو او د ټکي قسم نه دی راغلی. خیر، په یوه نامه یا بل نامه د غلطو تشریعاتو په ذریعه ښځې د خپلې بنیادي انساني کو څخه بې برخې شوي دي. دا جرګه غوښتنه کوي چې د قوانینو د جوړولو او منفي رسمونو د مخنیوي سره سره په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کښې د ښځو د ګډون لپاره راوې اوارې کړل شي. دا ته منظوره ده صاحب؟ په دې کې یوه خبره نشته، زه به تاسې پوښتنه وکړم. دا بد کار دی. زموږ په اوس هم دا درانه قبایل ټول ناست دي، زموږ اوس هم دا بدمرغه رواج په وطن کې شته. زه د نواب محمد ایاز خان مرګري جوګیزي صاحب ډېره مننه کوم چې ده دا همت وکړ زموږ په وطن کې چې چیرې دی د جرګې کوي دا رسم د ختم کوي، مستخیلو هم ختم کوي چې ښځه به په بدي کې څوک شاته نه ورکوي. دا ډېر ناروا کار دی، دا ډېر بد کار دی، دا ډېر ظلم دی. ښځه به دې کې نه دي راغلي، بیا چې راغلی به ښځه به په بدي کې ورکول ډېر سخت بد کار دی. نواب صاحب خدای انشاءالله دغه ورکړي. دا نماینده جرګه پر 2019 کې ترسره شوې سرشمېرنې مردمشماري چې شوې وه په سن 2019 کې د موږ سره چل ول شوی دی. بیا خاص کار پښتانه دا خلکو نه منله، د کراچي مهاجرو او پښتون وطن بیا پښتونخوا والا، جنوبي پښتونخوا والا ډېر ټینګار کاوه. نو موږ دا وایو دا نماینده جرګه په 2019 کې ترسره شوې سرشمېرنې کې شوي درغلۍ ردوي او دا غوښتنه کوي چې د نوي سره سرشمېرنې لپاره دي د بین الاقوامي اصولونو تحت یو آزاد، شفاف او هم شموله طریقه کار د سرشمېرنې وشي. ته قبوله ده صاحب؟ ډېره مننه. دلته ملګرو خبره کوله او ټکې کوله چې دلته د پاکستان کې د پنجابي اکثریت دی، نو چې موږ هر څو سیټان وګټو بیا هغه دوی په قومي اسمبلي کې ډېر دي، له موږ هر شی وړي. چې چیرې ګډ خلک سره اوسي یو کام نه وي. هلته انسانانو په جمهوریت کې دا دغه راایستلی دی چې یو بل شی جوړ کړي، سینټ ورته وایي. په یوه کې د آبادي اکثریت دي، په بل کې د هر چا فرض که 5 چوکۍ، فرض که په قومي اسمبلي کې پنجاب زورور دی، په 300 کې 290 وګټي، بیا موږ 10 پاتې شو. د هغې د مخنیوي دپاره بیا په دنیا کې رواج دا دی سینټ جوړ کړي، هلته بیا پنجابی، پښتون، بلوچ، سندی، سرایکی دا ګرد برابري، د هر یوه 5 چوکۍ. دلته دوی چم موږ ته سینټ راکړی دی، چم یې دا کړی دی چې سینټ په پیسو او په ځینو شیانو کار نه لري، په هغه کې زموږ خبره نه راګرځي. نو دا جرګه غوښتنه کوي، دا روا ده، دا عیني ده. دا وخت سینټ اوس هم پاکستان نشته، عین نشته، دا وخت سینټ ستا، موږ برابر پکښې یو، لیکن سینټ د پیسو په کار او دغه په کار فاینانس بلونه ورته وایي، په دې کار نه لري. دا جرګه د عین دغه مطابق دا غوښتنه کوي چې پاکستان تر هغو سم فیډریشن نشي جوړېدلی چې سینټ ته دې هم هغه اختیارات ورکول شي چې قومي اسمبلي کې فاینانس بیل په بجټ کې دي. د هغې نو ګټه دی چې فرض کا قومي اسمبلي پاس کړي چې سینټ له راغلی پنجابی 10 ووټه دی، دا نور 10 دي، دوی یې بېرته پر شا کولی شي چې دا پر شا. دا ته قبول دی صاحب؟ بله خبره، زموږ د اوبو یو معاهده وشوه یو وخت په یو نیوه کې، موږ هغه معاهده نیمګړې ده، موږ هغه وخت هم نه منله، خو سوی دستخط پر سوی دی، اوبه یې بېشلې دي. سره وخت موږ یو هسې د پوهونې دپاره چې زموږ پښتانه په دې پوه شي، د خیر آباد در پله چې کومې اوبه راوځي د پنجاب او زموږ منځ کې پل دی، دا زموږ د ګرد وطن اوبه دي. په دا کې
تر خیر آباد پورې په دا کې یو څاڅکی اوبه نه د اسمان د بل چا ستر نه د مځکې ګرځي د افغان وطن دی ګرځي د افغان وطن دی افغان وطن ته ځکه وایم چې په دې کې د آزاد افغانستان دوه دریابونه دي یو کابل دی یو کونړ دی دا هم په ګډ دي زموږ دا پنجکوړه سوات اباسین کرمه ګومله ژوب دا ګډې په ګډېږي هلته په خیر آباد دا استري په ګډېږي چې ګومله اباسین او کرمه نه په ګډ سوي دا اوبه تر هغه پله د پاکستان شماریات دا وایي 114 میلیون ایکړ فوټ په پښتو کې چې راواخې یو ایکړ فیټ اوبه کلیوال خلک په پوهېدای شي چې ته پر دوه جرې پر یوه ایکړ باندې د یوه فوټ پوله جوړه کړې یو ایکړ لکه دا جرګه چې ده د جرګې دا حال دا فرض یې که ایکړ دی دا یو فوټ اوبه چې ودرېږي دې ته یو ایکړ فوټ اوبه وایي تر دغه پله 110 لکه 110 لکه یو 14 لکه بیا 110 لکه میلیون ایکړ اوبه راوځي درې مجموعې 110 حساب دی 114 دا اوبه چې وځي پر دې باندې په 1991 کې معاهده سوې ده څنګه سوې ده په دې اوبو کې 500 پنجابي ته ورکړي غوښ پرې کښېږدي عزیزانو ته خو بیش خلک یاست بیا قبایل خلکو کڼې کاڼې سره بیشي په دا اوبو کې معاهده سوې ده 50 برخې په دا سل کې پنجابي ته ورکړي 18 برخې سندي ته ورکړي پښتانه ته تر قیامته پورې اتنمي ورکړي تر قیامته پورې اتنمي او بلوچ ته درې نیمې پای دا چې د خیر آباد دا اوبه ووتې انډس دې ته په انګریزي کې مایچي انډس مایچي معنی طاقتور پښتانه یې اباسین ځکه بولي چې د ټول وطن اوبه ورلوېږي وایي زما د سینونو پلار دی دا اوبه د خیر آباده څه 100 میله په پښتانه وطن کې بهېږي بلکل دون جګي لکه دا کوټه د دې لام جګي بهېږي او دا 100 میله مروت خټک بنوسي ګندپور دا خواران خوشکاوه او تناس دي د دریا پر غاړه یا خدای باران وکړي د دریا پر غاړه دا لار نه ورکوي موږ دې ته نه یو خلاص موږ پښتون خبرو پښتونخوا ملي پارټي دغه د قیامت پورې تنده ولکه ومني چې یو بچی ژوندی نه پاتې دا جرګه دې فیصله کړې ده دا جرګه غوښتنه کوي چې د اباسین د اوبو معاهده باندې د نظرثاني وکړل شي بیا دې وشي او پښتونخوا ته د مالک او سرورخ په توګه د خپل کلي ضرورتو لپاره برخه ومنل شي دا لرګي معاهده ده یو خبر په دې کې نه ده راغله هم خلک په پوهیږي دا معاهده ځکه نیمګړې ده چې په دې معاهده کې دوه دریاب د آزاد افغانستان دي یو کابل یو کونړ افغانستان په دې معاهده کې نه وناست که سبا دی دا اوبه چې په تاوان به چرته دې ته رسېږي تاوان به مردان ته رسېږي تاوان به پښتونخوا وطن ته رسېږي بله افراسیاب خان په دې زیات خبر دی دا معاهده کونسل اف کامن انټرست هم نه ده دستخط کړی نو هغه ملګري هغه پښتانه چې دا دستخط کړی ده هغه دې په دې خوا نه بدوي دا نیمګړې ده موږ وایو چې دغه اوبه به موږ ته څوک راکوي چې دا موږ دا للمې دي چې دا آباد شي موږ په لیکلي پاکستان ته چې دوی غواړي هغه ورکوو هر څو غنم چې غواړي هر څو بلاوي چې غواړي دا ګرد موږ وکړو دا معاهده دا جرګه دا لیکلې دا رنګه ده چې دا جرګه دا معاهده دي بیا د سره اوسي یعنې پر دې نظرثاني اوس ته یې خوښه ده صاحبه بل څه وایي دی د دې پر څنګ دلته ټیک راوستلی دی اباسین له کروڑونو چې انسان جوړ کړی دی د کروڑونو کالو پر یو لار روان دی دغه معاهده چې وسوه د دې بعد دوی څه کړي دي سم یې اباسین ته دیوال ووه سم یې غازي بروته باندې دیوال ووهه
ولمرج پاکستان ته بجلی جوړو باندې د بجلی وکړه اباسین غټ د خپل لارې واړاوه ته لکه یو نهر روان دی اوس دا نهر دوی لګیا دي بلې خوا ته یې اړوي ورو پښتنو بیداري به کوئ پر نیم انچ اوبو موږ ځله وهو پر یوه چینه د داوړو د وزیر بدي پر یوه چینه زدرانو تڼي ځله وژني پر یوه چینه پلانیزي شپېته کاله سره وژني روغ اباسین ته یې دیوال وهلی دی روانه کړې ده سهار چې ته په خبرېږې اباسین یې یووړ چې اباسین نه ته چې شي چې اباسین او چې پر کومه لار تلي صوابۍ هغه سم اوس غریبان خو دغه ته مجبور دي نو دا خبره د دې ترڅنګ دا تاریخي جرګه د غازي بروتا د نهر په بانا د باسین د اوبو د خپل فطري لارې د خپل مندوسه د اړول غیر آئینی او عالمي اصولونو سریان خلاف ورزي بولي او جرګه وایي چې اباسین دي په خپل زاړه او فطري لارو وبهیږي ته قبول ده یو لازم دا مراچوم په کار د جرګه دا مو وایي چې کوم مجبور اوسو چې دا نه ومنله موږ دا خبره بین الاقوامي عدالت ته وړو جهان ته خاص کوم چې موږ وبه یوړو وروره دغه یو د ځکه چې نه مطلب په کار چې پکښې وای دا جرګه پریکړه کوي چې د دهشتګردۍ په اړه کې ماورای عدالت قتلونه دي بند کړل سي لا درکه خلک دي خوش کړل سي او پښتونخوا کې دي چک پوسټونه ختم سي به کور کړل سي خلک آی ډي پیز دي په خپل علاقو او کورونو کې د آبادولو بندوبست او د دوی د تاوانونو پوره معاوضه ورکړل سي دا زموږ تروت کمیشن مهرباني دا زموږ تروت کمیشن به دا شیان را باسي چې زموږ څونه د روپۍ تاوان شوی دی یو مسعود سړی په غربت کې چې کور جوړي کم از کم د شپېتو لکو څخه تر 2 کروڑ پورې پر خرڅوي دوی هغه په جازو ولړول اوس پر یو کور 4 لک روپۍ ورکوي پر یو کروڑ 4 لک روپۍ ورکوي دا پښتونخوا ته دا دې جرګې ته ناقابل قبول ده د دې به تروت کمیشن فیصله کوي چې دا کور چې جوړ څه قیمت یو تا مړ کړي د هغې څومره قیمت دی دا به دا جرګه غواړي او د هغې دپاره به انشاءالله که ضرورت و جد و جهد به هم کوو که خیر انشاءالله څلوېښتۍ ملوېښتۍ یو مرداباد زنداباد که خدای کوو انشاءالله شلم په سیاسي عمل دې لګول سوي اعلانیه او غیر اعلانیه بندیزونه ختم کړل سي او علي وزیر انیف پښتین اویس ابدال قاضي طاهر او نور ټول سیاسي قیدیان دي فوري آزاد کړل سي دا ته خامخا قبول ده دا نه راغلی دی مطلب دا دی چې موږ د مطالبه کوو د علي پیشي به وي ځینې ملګري خو په کوټه کې وو زموږ وکیلانو پیشي کولې او تی ضمانتونه وصول په هغه بلا کې وي ملګري ته 10 کاله جیل ورکړه په کوټه کې ضمانت وشو په هغه د پکې یو هلک ته 10 کاله جیل ورکړه د هغې دپاره موږ په کار دی چې د علي وزیر د ضمانت د ورځې انتظار وکړو او بیا پر هغه باندې دا فیصله وکړو چې څه ګام اخیستل پکار بیا پکار ده چې دا جرګه موږ سم یوه ورځ اعلان کړو او په ګرد جهان کې ووایو چې وروره پر دې مې څه لاله زه تاسو غواړم دوی به خامخا دغه کوي پرون ماته وزیر سړي ویل موږ ښه خلک یو ول علي په دې کښېنولی دی وایي علي ښکنځل کړي دي زیاړ یې کړي هلکه پر ښکنځل چې پابندي وکړي ګرد پښتونخوا به جیل نه بیا ګرد سلیمان خیل کې یو هم ولکه پاتې سي په ګرد ناصر کې یو ولکه پاتې سي په ګرد وزیر کې یو ولکه ښکنځل خو د بد کار دی غني خان یو شعر دی وایي په والله چې د جنت به سمستون په والله چې د جنت به سمستون چې ښکنځل پکښې وانهورم د پښتون ښکنځل خو دغه لپاره خلک نه کوي خوښ یو غږ وایي چې تا داسې وي تا داسې د خوراکي منلی ولا علي په دې په جیل کې دی چې د ښکنځل کړي و ښکنځل یې نه دي کړي چې سهار ماښام د مور خدای بد کار دی ښکنځل چې سهار ماښام د مور خور چې ښکنځل ورته کوي او د ده په کار نه لري پوښتنه ولکه د څه خو که د ده په کار درلود د ده د بدماشي مخه دې نیوه بیا به 100 قسم دغه در باندې زغي د علي خبره د ښکنځا نه ده د علي جیل عیني طور هم غلط دی انساني طور هم غلط دی بین الاقوامي طور هم غلط دی ته ولس کسه دلته ملګری هغه ورځ راغلی څه خبرې یې کولې علي
د کور 12 کسه مړه دي په توپک. زموږ د وطن لومړی شهید د علي ورور زموږ د پارټۍ ملګری، دا ملګري د الکان ملکان دا زموږ شیان نه برابر سوي. د نن څه 15 کاله مخکې دا خبره موږ داسې په پارلیمنټ کې کښېښوده چې وروره داسې تېره ونه کړې ده د علي ورور بیا د علي پلار او دا د دنیا بدماشان مې راوستلي، دا به د پاکستان اور واخلي. دا تیچ حسن بن سبا تاریخونه دلته راوړئ، دا به پاکستان نه سیمه به اور واخلي. دا مه کوئ دا لیونتوب. نتیجه یې نه منله، نتیجه یې دا ده د علي کور 12 کسه مړه دي. تازه 12 کس د 12 کسه ماسې وه. زما وطن، زما د وطن بده خبر د ښځې ناستې دي. هسې موږ څه وکړو؟ مجبوره خلک یو. په دا 40 کاله جرن کې تا زما په توبه مې د بېادبي ډېره ما انسان ته غریب هم ورځي، خښم هم ورځي. د دنیا داسې منډۍ نه شوه پاته چې په هغه کې پښتنه ښځه نه شم خرڅه. پر دې به زه تا ته سلام کوم، زما دې پر پدره نه حالت شي، زما دې پر مور نه حالت شي، زه به تا ته سلام کوم. زما به ته ښځې خرڅوې، زما به ته پلار وژنې، زما به زه بچیان وژنې، بیا به زه شنه جنډه به مې په لاس کې وزیر وایي بې شامره بې شامره به یم، نور بې شامره نه یم چې هم به مې وژنې هم به زما شنه جنډه په لاس کې زه به تړونه کړم. دا ارمان دې ولکه پرسي، دا ملک دارنګه ولکه وچلېږي. راسي دا ملک وچلوو. د هر علي ذمهواره زه یم، د هر منظور ذمهواره پلانی دی، د هر افراسیاب ذمهواره پلانی دی، د هر ډاکټر ذمهواره پلانی دی. ګلالم موږ انسانان وبولئ، موږ ته انساني حق راکړئ. تاسو خیرات نه غواړم، د تاسو صدقات نه غواړم چې خدای راکړي دي او زما پلار نیکه په زرګونو کلو د سر په سوزا ساتلي دي. داسې بیا راکړئ لکه خدای چې یو دی، په خدای چې راکړي او چې رایه نه کړې قسم د خوند پر واخلي. ولې خلک جنګونو ته بیا یاست؟ ولې خلک دغه ته مجبور کوي بدوي ته؟ چې شته نه دي کړي دې کام سره. نو د علي خبره ده داسې وسوه چې شمال لفټ بین کینال دې په ورو ډول تعمیر کړل شي. پښتو ژبه، تاریخ، ادبیات، هنرونه د 40 کلونو راتپل شوي جنګونو له کبله د تباهۍ د خطر سره مخامخ دي او اوس هم تر استعماري یرغل لاندې دي. دا نماینده قومي جرګه ژمنه کوي چې د خپل وطن څخه به استبداد او قبضه ورکوي. دا قومي جرګه د حکومتي او غیر حکومتي پښتون دښمن میډیا له لارې د پښتون افغان منفي تصویرکشي په فوري توګه بند کړل دي. بند کړل شي. 23 تمباکو دي د نورو فصلونو په شان یو زرعي فصل وګڼل شي. ډېر نرم دی دا. افراسیاب صاحب دا ډېر نرم دی، دا وګڼل شي. صحیح ده، ټیک دی. 24 Action in aid of civil power regulations. تور قانون دی په پښتونخوا صوبه کې په پوری توګه ختم کړل شي او د تحفظ، امنیت او انتظامی اختیارات ټول سیول انتظامیه ته وسپارل شي. دا جرګه د بجلی، اوبو، ګیسونو او نورو وسایلو په مد کې په وفاق واجب الادا زموږ پور د پښتونخوا صوبې حق بولي او پوري اداګي ضروري او لازمي بولي. یو خبره عزیزانو، دا زموږ قومي جرګه ده. موږ جهان ته دا وایو، ستۍ د لارې که غلط بیا راته داسې مه وایه. موږ جهان ته دا وایو چې و جهانه وایي منظوري دې نه واخیست، وایي دې ګردو منظوري ته یې ورکړه. وګوره مهرباني. دا خبره عزیزانو موږ جهان ته کوو، زه ستۍ لخوا کوم که اجازت وي. موږ جهان ته دا وایو چې و جهانه خدای ته وګورئ، ټلویزیونان لرئ، کتابونه لرئ، د دنیا جان لایبرریان لرئ، د دنیا جان دغه لرئ. افغان وطن له امونې ولې تر اباسي نه بلکې تر مارګرې پورې دا وطن د 50,000 لیکلو تاریخ د 4,000 بشیر خان خبره پر وکړه. دا وطن خلکو ته معلوم دی، خلکو لیدلی دی. دا وطن کې د دنیا هر څوک راغلي دي. زموږ جغرافیه داسې ده چې خلک مجبور دي راتلل، یا مجبور وو یا مست وو. بیا له کښې خوا راغلي، موږ په چا پسې نه یو تللي. داسې یو پروپیګنډا روانه ده چې پښتون افغان معنا دهشتګر. موږ د دې زه د دې جرګې په مخ کې ګر جهان ته دا وایم، مختار خان پرون خبره وکړه، افراسیاب خان وکړه، ګردو ملګرو وکړه، و جهانه په یو خبره ځان پوه کړئ. موږ پښتانه ټول انسانان ورونه بولو. دا صحیح ده عزیزانو. موږ ټول پښتانه د وطن جهان ټول پښتانه انسانان بولو.
د آدم علیه السلام او حوا نه بچي وو د یو انسان څخه پر دې بنیاد کرکه چې دی زما ژبه نه وایي یا زما د کلي نه دی یا زما رنګ نه دی یا زما د مذهب نه دی دا کرکه د انسان څخه کول دا ګناه ده دا ګناه کبیره ده دلته علما ناست دي موږ د مذهب په نامه خلک بدنامه کوي پرون دلته هغه صاحب توره ډېر ښه خبره وکړه چې هر مذهب د انسانیت د خدمت خبره کوي یو مذهب دغه خبره نه کوي علما ناست دي ابراهیم علیه السلام له یو سړی راغلی د ده په دین نه و ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نوازه پیغمبر و راغلی ده سمه رویه نه ورسره وکړه داسې ګزاره یې نه ورسره وکړه سړی ولاړی چې ولاړی ځینې علما وایي چې الله پاک ورته وویل چې پیغمبري د ساخه دا سړی دې په شیش خفه کړي دا انسان تا ته راغلی و نو څه دي چې ستا په مذهب نه و منډه راګرځه چې دا ورته وویل شو چې پیغمبري د ساخه او ځینې علما وایي چې بل څه دا ابراهیم علیه السلام په منډه پسې ولاړی چې اوس سړی خبره واوره ورو د خوا څاروي جاسوسي مې کوله ول ډېر ښه خلک دي ډوډۍ یې ګډه راسره خوري مجلس راسره کوي کله کله دی سره ووایي زه ورسره راغلم بیا دغه ته ختلی دي چلتن ته مو سره دي دغه څارلی دي بیا تللی دي کندهار نو عزیزانو موږ ځان ته دا وایو چې ورور خدای ته د بل په خوله موږ مه توروئ خدای یو سړی یهودي دی زنده باد یو سړی عیسائی دی زنده باد یو سړی خدای نه مني د کار دی د خدای کار دی یو سړی د بل مذهب دی زه مسلمان ګزاره به څنګه سره کوو ګزاره به داسې سره کوو چې زما دا د خاورو جومات په کاڼو مه وله ستا جرګه زنده ستا ګرجه زنده باد زما په پټکي پورې مه خانده ته چې هر شی اغوندې زنده باد زما جامو سره ملنډې مه وه ستا په جامو کار نه لرم موږ انسانان یو البته یوه خبره ستی په استازیتوب که صحیح وه ټیک کړي غلطه وي یوه خبره موږ ټول جهان ته دا وایو موږ پښتانه یو موږ مسلمانان یو موږ په انسانیت پوهېږو دا وطن پر موږ مور رنګه ګران دی و دې ته که دې په چپه سترګه وکتل بیا زه ډېر بد شی یم بیا دې زه کور در خرابوم زما وطن ته په بده سترګه نه ګوري زما و آب ته په بده سترګه نه ګوري زما و خور ته په بده سترګه نه ګوري نور زنده باد ته د خدای بنده یې زه د خدای بنده یم ګزاره به سره کوو دغه به سره کوو نو عزیزانو دلته چې څه انسانان تاسې راغلي یاست ډېر ملګري نه رالو کارونه به یو د موږ به څوک پاتې سوي تاسې هم دا 3 ورځې کارونه پرې ایښي دي د درنو ټبرونو راځه مختخه د درنو ټبرونو مشران یاست رالاست د موږ سره مې مهرباني وکړو مننه ته رالاست دلته موږ رالو د بنو پولیس د بنو انتظامیه
د بنو سپین ږیري د مختلف سیاسي پارټیو غړو دا زموږ خویندې دا زموږ لوڼه دا زموږ د ټولو ډېر عزت وکړئ ډېر قدر یې وکړئ نو خو د ګردو مرنو صدق کېدلی دا جرګه ده جرګه به اوس ځي هر سړی چې دلته راغلی دی د هغه د ټول ټبر موږ شکریه ادا کوو عزیزانو موږ ته یې ورونه یو موږ ته یې ورونه یو موږ راغلي یو چې هر وخت دا زه د ګردې جرګې د خوا وایم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خوا خصوصا وایم که چیرې و یو عالم دین ته زموږ په سیاست کې یوه خبره د خدای د لارې یا د دې جرګې په کار کې د خدای د لارې چپ ښکاره کېږي و مولوي صاحب په تا د خدای هم پسې په تا د قرآن هم پسې موږ ته یې راوښیه که موږ بیا وکړه موږ مړ موږ ته یې وښیه موږ انسانان یو موږ ته یې ورونه یو که داسې یو خبره چې د پښتو د پښتونولۍ خلاف یې موږ یې کوو موږ ته یې راوښیاست په د یوه اسدلو نه ولاړېږي د کام ناتار په کام راګرځي موږ هر عالم دین ته هر تبلیغي ته هر عالم ته هر پروفیسر ته هر جرنالیست ته هر استاد ته مجبور موږ د یو کام خلک یو عقل به سره شریکو پوه به سره شریکو راسئ د موږ سره ملګري سئ موږ ته لار راوښیاست بله لار نه لرو موږ وطن د دنیا د نعمتونو ډک وطن دا موږ ته خلک نه راپرېږدي عراق تش په دې برباد سو صدام حسین نورې خبرې د دروغو رښتیا وایي هلته زورور د پټرولو ذخیرې وې دونې ظلم یې وکړئ لس لکې خو فوج ور مړ کړئ ګرد سټیټ یې ځله وکړئ بیا دوو کسانو وویل یاره موږ معافي غواړو موږ خو فلاني خطا ایستلي یو د بم نه درلود زه دې لس لکه مړ کړم ته په معافي خلاص یې قذافي صاحب غریب یې په څه ناترسي د دغه سره راوکړئ اسد شام عجزانو تر هغه د مخه چې زموږ شتمنیو له خلک راځي مولوي صاحب ډېر شیخ د علماو ته زه خواست کوم ورسئ طالبانو سره مجلس وکړو چې وطالبه خدای ته وګوره او قرآن ته وګوره دا خلک موږ نه پرېږدي زموږ لکۍ د سرو زرو د غوږونو مې د سرو زرو د پزه مې د سرو زرو د پوست مې د سرو زرو د هره بلا زموږ قیمتي د خلک پر دې موږ حلالوي د دې علاج بل نشته د جرګې وکړه طالبه چې بس لاس وله ورکړو نه د چا سره بدي کوو نه د چا څخه خیرات غواړو چې امریکا موږ ته خیرات راکړي پلار ځان ته دې ورکړي چې انګریزان موږ ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي چې پاکستان موږ ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي هغه څه دې راپرېږدي چې خدای پاک راکړي دي که نه راپرېږدي د هغې دپاره عاجزانو صفونه تیاروو پښتانه وایي د جنګ په ورځ اسونه نه څربېږي جنګ د خدای نه راولي لیکن خلک لیوني دي که کوي به څه کوو دغه دپاره موږ دا جرګې شروع کړي دي عاجزانو بنو ته مبارکي ورکوو د بنو د خلکو ها ملګرو ته زه دا وایم عاجزانو دلته کارکنانو محنت کړی دی زما دا تجویز دی حکم خو نسم کولی ملګري بیا وایي چې ګران هم وه ملګري معافي غواړي مطلب په زرګونو خلک راغلي ورځې درې وې کېدای شي ډېر دغه به پاتې شوي ویناوال نو هغه به خدای به وخت راولي بیا به یې وکړو د هغو اوس هم بخښنه غواړو په دې جرګې کې د دې جرګې په انتظام کې ډېرو خلکو مالي کومکونه کړي دي تر خپله وسه پورې د هغو ډېر شکرګزار یو دلته ملګرو د بنو خلکو د سوات خلکو د مالکان خلکو د خپله وسه پورې محنت کړی دی ستړیا یې کړې ده دلته مېلمنو ته ډېر دغه کړي دي که په دې کې څوک وږی پاتې شوی معافي غواړو که چاته ګوله نه یې رسېدلې لو میله وه لو کیسه وه خو بهرحال مجموعي طور کار برابر و زه به ملګرو ته دا خواست کوم چې هغه ټول ملګري چې محنت یې کړی دی په نامه یې باید ولیکل شي فلانی سړی فلانی زوی د فلاني کلي په دې جرګه کې محنت کړی هغه ټول کورونه چې زموږ ملګرو مېلمنو ته بسترې ورکړي دي دغه یې ورکړی دی د هغو کور نوم د پلار نوم پته کلی دا پښتانه دي سارو پر له پېښ سو نه به پېژنو د پیغور خاوندان به سو کاکا راغلي 50 کسه زما کره زه ورغلم دغه ده بیا پلاني چوت نه راکړي و پلاني دغه نه وه نو عزیزانو دا ټول ملګري انشاءالله زه ملګرو ته بیا خواست کوم دا جرګه
ان شاء الله دغه توان ولرلای شو دا چا چې خبرې کړې دي چا چې وینا کړې ده دا به که خدای کول که خدای کول د پرتګالو سره یو کتابي شکل کې جمع کوو او د کام ته بجدو دا غمرګرو رفیق پښتون افراسیاب خان خټک مهرباني افراسیاب خان خټک د پی ټی ایم د جمعیت علماء اسلام د ټولنیزو شخصیتونو دغه پروفیسورانو ځوانانو هلکانو چې محنت یې وکړي دا دغه یې سره راټول کړ یا بې نور کوي نو اوس شکر دی دا کمیټه مستقل اعلان شو دا جرګه افراسیاب خان هم ناست دی رفیق پښتون هم ناست نور ملګري هم ناست دي دا به انشاءالله په مستقبل کې خدای دې مانه دغه کوي یو خپل سکرټریټ به جوړوي یو کمیټه به وي یو د رابطې ځای به وي د هغې دپاره یو مرکزي کمیټۍ به وي موږ زړه غواړي پر خواهشاتو پابندي نشته زموږ زړه غواړي چې د دې جرګې سره د پښتانه قام داسې یو زورور سنګر وکړو چې بیا پاکستان د فوجونه امریکا که یو ځای مذاکرات کوي د دې جرګې سره به کوي دا جرګه به د هغو سره یوه خبره په دې کې نه راغې دی ناوخته وو یو توجه موږ نه وکړه یا موږ سره وغږوله هغه دا د عزیزانو دا جرګه په کار ده چې موږ دا اعلان وکړو چې پاکستان چې کوم خارجي پورونه اخلي د عرباو روپۍ پر هغه باندې په کروړاو روپۍ سود ورکوي بیا یې خرڅوي یو ځای بل ځای د موږ څه په هغه کې سود کې برخه غواړي دا جرګه اعلان کوي چې زه د هغو پیسو سود درکوم چې زما په وطن کې خرڅ کړي د پنجاب په خرڅېدو د سیند په دې کې نه زه په دا سود ګډېږم نه هغه ملک ته قرضه ورکوم نه د هغه ملک دغه غواړي به د پاکستان په نامه خرڅېږي بل ځای په پنجاب کې په سیند کې په بلوچ کې دلته ملګري خبره یې لکه افراسیاب خان د پاکستان د لیونیانو ریاست دی بلوچ یا ښه کوي یا بد کوي په جنګ اخته دی دا موجوده وزیر اعلی د جنوبي اضلاع د ترقۍ دپاره 900 اربه روپۍ ورکړي 900 اربه معنا ته حساب ورته کوه او هغه علاقه ما ورته ته وویل مال مړې ده خو معنا دا شتمنژن دې ته ګمارې چې ټپک راواخلو چونکې جنوبي بلوچ جنګ کوي ته 900 اربه روپۍ ورکوې هلکه 900 یې هلته ورکولی 300 به نواب ایاز خان دې علاقې ته هم ورکړي وای دا زموږ د دې کام سره رویه ده پیسې موږ پیدا کولی شو هېڅ چا ته خواستګر نه یو په دا مټو موږ وطن ګټلی دی په دا مخکې وطن جوړ کړی دی او انشاءالله ورحمان ته یې ګواه اوسئ که ژوند و په دا مټو به دا جرګه دې کام له داسې سیالي راوړي چې هر سړی به داسې د شکې شبلې خاوندي داسې شکې شبله به په د هغې دپاره کار کوو ډېره مننه خوند ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریا راغلي واست سپین ږیرو تور ږیرو دا زوی شور مه کوه تاسو ډېره مننه بس هغه دغه وایي یو لنډۍ وه ځوانانو لنډۍ وه والآخري مصرۍ مې دا ده بیا آخري مصرۍ مې دا ده اخر یې مه کې د ځوانانو مجلسونه خبره دا ده چې خدای دې نه اخري کوي بیا به سره راځو چې بیا سره پېښېږو تر هغو پورې به دعاوې سره کوو یو بل به یادوو ډېره مننه د خدای په امان دعا به څوک کوي ها ها چی جو وکړو جی صحیح لیکلې دعا نه ساده بشري ولا دعا نه اللہ مجھے کامیاب کی امین کی اللہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ نے کامیاب کی اللہ مجھے اسماعیل علیہ السلام نے کامیاب کی کہ تر چاڑے لانجا کامیاب کو جبرائیل امین گڑو تراوڑے اگر یہ زفق ننی خانہ کعبہ پہ ادھر اولا
अल्लाह मुदा से कामयाब का बे मुदा से कामयाब का लगा तोरा कोठा इब्राहिम अल्लाह वो तो वाचो अल्लाह 40 दिन दी हिफाजत का अल्लाह मुदा से हिफाजत का जिब्राइल अमीन पोजर से अल्लाह रब्बुल इज्जत सलाम ने हिफाजत का लगा वो उना कोई तो वाचो अबे कबीले रे वस्ता है अबे मिस्र बात से वर्षड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाते महीना करा अल्लाह दे मुड मुल्क हिफाजत की अल्लाह दे इस्लामी मुल्कुना यो इतिहाद यो इत्तिफाक यो कुरान बांधे मुड़ा खुदा जोड़ की अल्लाह दे किने हुसैन मुड़ा उसाती नंबर 2 अल्लाह उसाता जानम और दर बांधे आराम सा जन्नतुल बाकी दर नसीब सा हमेशा दे खुदा दे खुशहाल आबाद फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतुल मुत्तकीन व सलातु व सलाम अला खैर खल्कि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम या अल्लाह मुझे काम ते इत्तिहाद व इत्तिफाक वर्क या अल्लाह मुझ उस्ताद हक लारी खानदान के चितख पल इंसानान पर बिवल गवाई अल्लाह पाक मुझ जालिम द जोर वसाते खुदा मुझ मजलूम द आजार वसाते अल्लाह पाक पर मुझ रहम वकी मुझ तर रहबर से तम पर सर से या अल्लाह तम रहबर से तम पर सर से अल्लाह मुगसाते डेर मन